السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د حضرت الله زازي په هکله باندې یو خبر درکړم چې رښتیا د کنګز 11 پنجاب ټیم مالک پریټ ایجنټ حضرت الله زازي باندې نظر ده او غواړي په آی پی ایل کې حضرت الله زازي خپل ټیم کې واخلي. دغه خبره کې څومره حقیقت ده دغه ویډیو کې به زه تاسو ته واضح کړم، ځکه ملګري ما نه همدغه پوښتنه کوي چې موږ دغسې خبر ترلاسه کړی ده چې پریټ ایجنټ چې کوم ده هغه یعنې په ښه اراده کړی چې حضرت الله زازي په کنګز 11 پنجاب ټیم چې کوم چې د آی پی ایل دغه بقایه لوبې چې 2 میاشتې وروسته ترسره کیدونکې دي، دغه کې غواړي چې حضرت الله زازي واخلي. بعضې ملګري خو دغسې پوښتنې هم کوي چې پریټ ایجنټ په حضرت الله زازي باندې ماینه سوې ده. نو دغسې کمنټونه چې زه وګورم نو د ما ورته ډېره زیاته خندا هم راځي، خو ما وویلې راځه بس یوه ویډیو کې به زه ټول د کرکټ مینوال دغه خبر نه خبر کړم. زه به تاسو ته مخکې نه هم ویلي دی، اوس زه تاسو ته بیا وایم چې فیسبوک کې 80% خبرونه چې کومې هغه مکمل ډول باندې دروغي. د فیسبوک خبرو باندې یقین مه ساتئ. خو حضرت الله زازي په هکله به زه تاسو ته ووایم چې د آی پی ایل به حتما حضرت الله زازي نظر به یې ورباندې خامخا نه تنها د پریټ ایجنټ بلکې دغه د نورو ټیمونو نظر هم حتما په حضرت الله زازي باندې ده. ځکه آی پی ایل کې به زه تاسو ته ووایم چې د اسټرالیا لوبغاړي، د انګلینډ لوبغاړي او بعضې د ویسټ انډیز لوبغاړي هغه ښه لوبغاړي زړه نه ښه کوي چې د آی پی ایل دغه بقایه لوبه کې لوبې ترسره کړي، ځکه هغوی د کرکټ بورډونو همدغسې خبرونه راځي چې موږ غواړو نړیوال جام کپ ته خپل لوبغاړي تیار کړو. په آی پی ایل کې موږ نه غواړو چې دوی ولوبېږي. که چېرته د موږ لوبغاړي انفټ سي نو بیا به موږ نړیوال جام کپ کې هغه ښه لوبغاړي به موږ سره نه وي. نو د دغه په وجه باندې زیاتره لوبغاړو خو همدا اوس نه هندوستان ته ویلي چې موږ نسو کولی د آی پی ایل بقایه لوبو کې خپل لوبغاړي در پرېږدو. نو دغلته که موږ وګورو د حضرت الله زازي لپاره خو په آی پی ایل کې لوبه کولو لپاره ډېر زیات چانس ده او دغه فاینل لوبه کې هم که چېرته حضرت الله زازي ښه وځلیږي نو بیا به که خیر آی پی ایل کې هم امکانات شته دي چې دوی واخلي. خو په دغسې خبر کې هېڅ کوم قسمه حقیقت نشته. پریټ ایجنټ باندې حضرت الله زازي باندې ماینه سوې ده یا پریټ ایجنټ حتما حضرت الله زازي اخلي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې د آی پی ایل والا زیاتره دغسې لوبغاړي اخلي چې فټ یعنې فټنس د دوی لپاره ډېر زیات مهمه ده. خو په دغسې حالاتو کې چې زیاتره انټرنیشنل لوبغاړي آی پی ایل ته زړه نه ښه کوي، امکان لري حضرت الله زازي په آی پی ایل کې واخیستل شي. خو آی پی ایل نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې بله میاشت کې د سریلانکا پریمیر لیګ دغه لوبغاړي هم اخیستل کېږي، بولي هم که خیر ترسره کېږي. دغلته به که خیر حضرت الله زازي حتما اخیستل کېږي او هغې نه وروسته که خیر سی پی ایل کیریبین پریمیر لیګ کې چې ډېر انسان هم دغسې خبره کړې ده چې زه به حضرت الله زازي خپل ټیم کې حتما په کیریبین پریمیر لیګ یعنې سی پی ایل کې مخلم. نو دغه نورو لیګونه دروازې خو حضرت الله زازي لپاره خلاصې سوي دي، خو د آی پی ایل کې د حضرت الله زازي لپاره لوبه کول دغه به د آی پی ایل په مینی ډرافټ کې معلوم سي.